دا یو ورور سوال کړی دی وی د دې ماښام منظره بعد شپږ رکعته مونځ کول د دې څه فضیلت شته که نه ګوره دا مسله ما مخکې مې څو پیرې ذکر کړی دی جواب د مسلې دا دی چې د ماښام د منظره بعد سنت څو دي 2 رکعات دا د پیغمبر اسلام نه ثابت دي دا شپږ رکعته نفل د ماښام د منځه نه بعد د دې مبارک یو روایت راغلی دی لکه حدیث کې راځي من صلى بعد المغرب 6 رکعات چا چې د ماښام د منځه نه بعد شپږ رکعته لمونځ وکړو لم يتكلم فيما بينهن بسوء او د دې شپږو رکعاتو په منځ کې څه غلطه خبره ونه کړي عدلن له بعبادة 12 سنة لکه د چې 12 کاله د الله بندګي وکړه خو دا روایت کمزوری سندن دا روایت کمزوری امام ترمذي او ابن ماجه راوړی خو سند یې صحیح نه دی دغه شان نور هم داسې حدیثونو کې راغلي فضایل د دې شپږو رکعاتو یا د ماښام د منځه نه بعد د نفلي عبادت خو هغه کمزوري دي خو دومره ده چې دا خبره ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماښام د منځه نه بعد نفلي لمونځ کوه دا ثابت ده لکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی حذیفه رضی الله عنه وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم جمعات ته فصلیت معه المغرب ما ورسره د ماښام مونځ جمع سره وکړو وی کله چې مونځ ختم کړو نو بیا ودرېدو ځان له مونځونه شروع کړو هغه سنت یې وکړو نفلي مونځ یې کوو فلم یزل یصلي حتی صلى العشاء تر دې چې د ماسخوتن د مانځه ټیم شو دغه شان د صحابه کرامو نه ثابت دي امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی د انس بن مالک وی چې د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به د ماښام د مانځه نه بعد د ماسخوتنه پورې څه کول نفلونه به کول نو دا ښکلی وخت دی د نفلونو دپاره د ډېرو صحابه کرامو نه تابعینو نه امامانو نه ثابت دي چې هغوی به دې ټیم کې نفلي لمونځ کو نو مستحب ده چې سړی د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې نفلونه وکړي خو عادت به وله نه خاص کړي مسله په عادت کې ده شپږ رکعاتو دا خاصیت او فضیلت دا نشته یو سړی 12 رکعاته به لازم کې او شل به که نه چې څومره کولی شي کوو 2 کې 4 کې 6 کې 10 کې شل کې هېڅ خبره نه ده